د دې کیسې پیل موږ ته د روسیې د سایبریا یو زندان ښایي چیرې چې ډېر جرمني سرتیري په یخ او سختې سړې هوا کې په قطار ولاړ دي. په اصل کې کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده، روسیې ډېر جرمني سرتیري بندیان کړل. هغوی ته ډبرو په سکرو کې شپه او ورځ ډېر زیات درانده کارونه ورکړل. که څه هم د دې زندان امنیت ډېر سخت نه و، خو بیا هم هیڅ بندي د تېښتې جرأت نه کاوه، ځکه د زندان شاوخوا یوازې کنګل شوې واوره وه. دا زندان له هر انساني کلي څخه شاوخوا 13,000 کیلومتره لرې و. که څوک تښتېدلی هم وای، د سایبریا سختو سړو به یې ژوند اخیستی وای. زندان د واورو په دې پراخ میدان کې جوړ شوی و، نو د تېښتې خیال هم د چا ذهن ته نه راتلو. خو په دې بندیانو کې یو داسې سړی هم و چې ډېر تېز ذهن یې درلود. هغه خپلې مېرمنې او لور سره د لیدو لپاره بې حده بې صبره و. د هغه نوم هیوبرټ کرینګورفټ و. هغه ته په دې زندان کې د 25 کلو سزا اورول شوې وه او نه یې غوښتل چې د ژوند نیمایي برخه یې همدلته تېره شي. له همدې امله هیوبرټ په هر صورت غوښتل له زندان څخه وتښتي. په نېکمرغۍ سره یوه ورځ ورته دا فرصت په لاس ورغی. هغه په یوه ډبرو سکرو یو مالګاډي کې پټ شو او په همدې ډول له زندانه وتښتېد. کله چې بهر راووت او په خلاص اسمان یې ستوري ولیدل، ډېر خوشحاله شو، خو خبر نه و چې دا خوشحالي به یې ډېر دوام ونه کړي. څه وخت وروسته مالګاډی ناڅاپه ودرېد. هیوبرټ بهر وکتل او یو روسای سرتیری یې ولید چې ټوپک یې ورته نیولی و. له بده مرغه ونیول شو. د تېښتې په سزا کې هغه په یوه خلاص زنداني حجره کې واچول شو، چیرې چې سړه هوا دومره شدیده وه چې د شپې باران یې حالات نور هم خراب کړ. هغه هلته یوازې څو ساعته نه بلکې 2 ورځې تېرې کړې. 2 ورځې وروسته سهار د زندان وارډن راغی او هغه یې بهر وباسه، خو هیڅ سزا یې ور نه کړه او ویې ویل چې ستاسو ملګري ستاسو انتظار کوي. کله چې هیوبرټ خپلو ملګرو ته ورسېد، هغوی ټول په لښتو او ډنډو سره د هغه انتظار کاوه، ځکه د هغه د تېښتې له امله د 2 ورځو راهیسې هغوی ته هم خواړه نه وو ورکړل شوي. اوس هیوبرټ پوه شو چې د وارډن خبرو مطلب څه و. بیا نورو بندیانو پرې برید وکړ او سخت یې وواهه، تر دې چې هیوبرټ دومره ټپي شو چې د زندان روغتون ته یوړل شو. د زندان ډاکټر هم یو جرمن بندي و. کله چې هیوبرټ هوش راغی، له ډاکټر څخه یې وپوښتل چې غواړي بیا له زندانه وتښتي او مرسته ورسره وکړي. ډاکټر حیران شو چې له دې ټولو کړاوونو وروسته دا سړی نه دی مات شوی. هغه ورته وویل له دې زندان څخه په ژوندینه تېښته تقریبا ناممکنه ده او که بهر هم ووځې، سخت ساړه به دې ووژني. خو حقیقت دا هم و چې که پاتې شي هم مرګ یې حتمي دی، ځکه د کانونو کار د ناروغیو سبب ګرځي. له همدې امله ډاکټر ورته وویل چې یو ځل بیا د تېښتې هڅه وکړه. ډاکټر خپل ټول ګرم کالي، د یخ بوټان او نور وسایل هیوبرټ ته ورکړل او ویې ښودله چې د ریل پټلۍ تر څنګ به ورته پټ خواړه ومومي. حتی یو ټوپک یې هم ورکړ چې ځان وساتي. په حقیقت کې ډاکټر دا ټول مخکې له مخکې برابر کړي وو، ځکه هغه هم غوښتل له دې ځایه وتښتي. خو کله چې ورته معلومه شوه چې سرطان لري او ډېر وخت یې نه دی پاتې، نو پرېکړه وکړه چې هیوبرټ سره مرسته وکړي. هغه هیوبرټ ته یو د خوړو بکس ورکړ او ویې ویل که ژوندی پاتې شي، دا زما کورنۍ ته ورسوه او ورته ووایه چې زه نور په دې نړۍ کې نه یم. د شپې په تیاره کې هیوبرټ بیا وتښتېد. دا ځل د مالګاډي پر ځای په پښو روان شو. ټوله شپه روان او سهار هم ونه درېد. کله چې وارډن خبر شو هیوبرټ بیا تښتېدلی، نو ډاکټر ته ورغی، خو ډاکټر مخکې له مخکې ځان وژلی و، ځکه پوهېده چې وارډن به هغه ډېر وځوروي. وارډن هیوبرټ د نیولو لپاره پوځیان واستول، خو د څو ورځو لټون وروسته یې هیڅ نښه ونه موندله. واورې د هغه د پښو نښې ورکې کړې وې، نو ټولو ګمان کاوه چې هغه به مړ شوی وي. خو وارډن نه تسلیمېده او لټون یې جاري وساته. هیوبرټ بیا هم په سختو شرایطو کې مخکې روان و. له 9 ورځو وروسته یې د سپو غږ واورېد. هغه فکر وکړ چې سلنج ورته روان دي، خو دا یوازې یو خوب و. په حقیقت کې هغه ډېر ستړی او وږی و، خو بیا هم نه تم کېده. څو ورځې وروسته یې بېهوشه شو او کله چې هوش ته راغی، یو سیل یې ولید. هڅه یې وکړه چې ډزې پرې وکړي، خو هدف یې خطا شو. سیل وتښتېد، خو هیوبرټ پسې ورمنډه کړه. په دې کې یې پښه په یخ کې ماته شوه او اوبو ته ولوېد، خو بیا هم تسلیم نه شو او بالاخره یې سیل وواژه. له دې وروسته یې څو ورځې خواړه درلودل او بیا یې سفر ته دوام ورکړ. هغه ډېرې میاشتې یوازې په یخ کې روان و. له ځان سره به یې خبرې کولې او د کمپاس په یعنې قطبنما په مرسته یې لاره معلوموله. 2 میاشتې وروسته یې یو کوچنی ولیده چې دا د دې نښه وه چې له یخې سیمې وتلی دی.
بیا یې ځنګل ته داخل شو، اور یې بل کړ او اوږد وخت وروسته یې آرام خوب وکړ. ورپسې یو سخت واورین طوفان راغی، خو 2 کسانو چې د سرو زرو لټون یې کاوه هغه وژغوره. وروسته له اوږده سفره 3 واړو د سیند له لارې د لرګي کښتۍ جوړه کړه. سفر کې یو کس اوبو ته ولوېد، خو هیوبرټ یې وژغوره. حال دا چې بل ملګري یې د تمې له امله هغوی پرېښود. وروسته د هغه د ملګري او هیوبرټ ترمنځ شخړه وشوه او هغه خپل ملګری وواژه. بیا هیوبرټ او بل کس خپلو لارو ته دوام ورکړ. په لاره کې د ژمي سخت شرایط، وږي خطر لرونکي لیوان وو، خو هیوبرټ په زړورتیا مخته روان و. کله چې لیوانو پرې حمله وکړه، ښکاریانو یې ژوند وژغوره او هغه یې یو کلي ته یووړ. هیوبرټ څو ورځې په کلي کې پاتې شو، خو د وارډن د ګواښ له امله اړ شو چې کلی پرېږدي. خلکو ورته خوراکي توکي او یو ښکاري سپی ورکړ. هغه سپی د ده ملګری شو. وروسته یو ځل په یوې فابریکه کې خلکو هغه وپېژند او د هغه کیسه یې واورېده. نو مرسته یې ورسره وکړه او جرمني ته د تګ لپاره یې ټرین کې کېناوه. خو وارډن د هغه انتظار کاوه. هیوبرټ وتښتېد. سپي یې پر وارډن حمله وکړه او د ده د تېښتې فرصت برابر شو، خو سپی په همدې کې ووژل شو. هیوبرټ ډېر خفه شو، خو بیا هم مخته ولاړ. بالاخره 2 کلونه وروسته هغه د جرمني پولې ته ورسېد. هلته وارډن یو ځل بیا مخې ته راغی، خو دا ځل هغه پرېکړه وکړه چې هیوبرټ ته اجازه ورکړي. هغه د هیوبرټ زړورتیا وستایله او ویې ویل چې دا جګړه یوازې د 2 سرتیرو ترمنځ وه او ته بریالی شوې. په پای کې هیوبرټ د پولې واوښت، جرمني ته ورسېد. خپل کور ته نږدې میرمن او لور ولیدل. کله چې لور کلیسا ته روانه وه، هیوبرټ هم ورپسې لاړ. لور یې هغه وپېژاند او په منډه یې په غېږ کې ونیو. د کلونو وروسته د خپلې کورنۍ سره د هیوبرټ لیدل د ډېرې خوښۍ شیبه وه. په پای کې 3 واړه یو بل په غېږ کې ونیول او دا رښتینې کیسه پای ته ورسېده.